هغه دی منطقو دا ده له هیره سره نن به پکې یو خشته شالوې اخلمه له هیره سره ماما میخه په شو ده شالوې الیسه څه کوي شالوې علم قربانۍ دپاره میخه علمه میخه علي او ښه واله که نه بچې کومه چې ستا دا خوښه په وي شو روپۍ ده ماما دا خو په ډېرو پیسو ده بچې نه نو ما سره خو مور راله 80 روپۍ راکړي دي وایي یو غټه میخه راوله اوس یې خوند وکړو یا الله دا خو ما خبره شوه یو ښه ده نو هم ښه ده بچې دا خو په لکونو دی نو ما سره خو 80 روپۍ دي 80 نو 80 روپۍ باندې خو نه کېږي که نه بچې نو خیر دی ماما راکړه که نه ای بچې یو کار نه کوي هغه کاکا وګوره هغه هلته واله ښه هلته بدل کړي ښه شابه ورشه ماما دللمه الله شکر دی دا بچو په بل مې واړولې اورې اوس ته پېښه هغلته هغه کار پېښه ماما سلام علیکم ماما دا میخه په شو روپۍ ده ماما میخه ډېره ګرانه ده مړه میخه ته څه وي قربانۍ لا اخلم ماما قربانۍ لا اخلم میخه 80 روپۍ دي را سره وا تقدیره قربانۍ حلالې 80 روپۍ دا څه په لانجه واړو خدای پاکه داسې کار وکړه چې مهرباني وکړه په 80 روپۍ هغه د دې هغه لرې هم نه کېږي ته خو لا میخه یادې نه ماما قربانۍ لا اخلم ځان له نه علم ما داسې کار وکړه چې قربانۍ د دا ستا د وس کار نه دی دې قربانۍ کې ځان قربان که کنه ډېر جنت ته به لاړ شي ښه ثواب به دې شي ماما مور مې خفه کېږي زه وایم مور هم قرباني که ورپسې به کېده مونږ باندې مزې ماله ما سره 80 روپۍ دي ځان قبر ته یوسه هلته به دې په کار راشي د قربانۍ وس تا نشته ماما دا راکړه بس 80 روپۍ دي را سره مور مې درته دعا کوي مهرباني را دواګانې ما ډېرې ګټلي دا په 80 روپۍ نه کېږي ما غر کې دا په روپو شوي ده په دې ما لکونه روپۍ ورکړي دي ثواب باندې وشي ماما ثواب باندې وشي نه بس ما ډېر ثوابونه ګټلي نور ثواب نه ګټم ښه دی قربانۍ کې خپل ځان قربان که نو مور به ورته ډېره دوا کوي هله زه به چې شبه له ټنګو شبه دا څه په لانجه واړو دی مونږ پرې لکونه روپۍ ورکړې 80 روپۍ ته وایې دا دغه دی مور راته ویې او خور راته ویلي دي مور ته دې ویې چې تا حلال کړي نو بس قرباني به راباندې وشي